بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اف سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نننۍ موضوع چې دا زمونږ په ایکسل پروګرام کې ډیټابیس فنکشنز دي. ډیټابیس فنکشن وایو چې څه کار کوي. تاسو کولی شئ چې ډیټابیس فنکشن په واسطه سرچنګ وکړئ په ایکسل کې. موږ سره 5 فنکشن دي چې لومړی ډیګټ دی، ډیسم دی، ډیورج دی، ډیمکس دی، ډیمن دی. ډیګټ په واسطه چې دا ډیټابیس نه موږ کولی شو ریکارډ راواخلو. لکه دلته زه نوم باندې سرچ کوم، فرضاً لیکم چې فهیم چې دی انجینر دی، 3000 معاش دی، په دې تاریخ باندې اخیستی. په همدې طریقه مثال کوي او بل نوم ورکړو فرضاً کبیر. نو کبیر راواخیسته. نرس دی، 15000 معاش دی، په دې تاریخ دی اخیستی. نو راځو چې دا څنګه سرچ کوو. دا طریقه به زه تاسو ته ښیم. راځو لومړی د دندې سیل ته راځو. په دې کې به تاسو ولیکئ ایکول ډیګټ به ولیکئ. ډیګټ پسې لومړی موږ سره ډیټابیس دی. ډیټابیس دغه جدول چې تاسو سره دی، دې ته کولی شئ تاسو یو نوم ورکئ او یا ټول سلیکټ کولی هم شئ. داسې کله چې ټول سلیکټ کړئ دا ډیټابیس شو زمونږه. کامه به ورکئ. دویم فیلډ، کم فیلډ راخلئ؟ مونږ دنده راخلو. صرف دلته دنده ورته سلیکټ کوو. کامه کریټیریا، زموږ کریټیریا کوم یو دی؟ څه په اساس سرچ کوئ؟ د نوم په اساس. نوم او ورسره لاندې چې کوم سیل دی تاسو چې نوم پکې لیکئ دا به ورته سلیکټ کړئ، انټر به یې کړئ. اوس فعلا یې پیدا نه کړه. دا به وګورو چې ولې پیدا نه کړه. لومړی به تاسې راشئ ډیټابیس به ورته مکمل سلیکټ کړئ. سلیکشن نه وروسته به کامه ورکړئ. کامې نه وروسته به چې دی دنده ورته سلیکټ کړئ. دې نه وروسته چې دی تاسې به راشئ کریټیریا کې به دا نوم خانه ورته سلیکټ کړئ. دا تاسو وګورئ موږ سره نوم پیدا کړ. همدارنګه مثال خان دی، فرضاً زه ورته لیکم چې وسیم انجینر دی. نو تاسې به لومړی چې دی ورته سلیکټ کړئ ډیټابیس. دویم کې چې د کوم فیلډ غواړئ را پیدا کړئ هغه به سلیکټ کړئ او په دریم کې ورته د نوم خانه چې دی دا سرچ کړئ. همدارنګه معاش لیکو ایکول ډیګټ په واسطه موږ غواړو چې معاش راواخلو د همدغه نفر. تاسې به سلیکټ کړئ ورته مکمل ډیټابیس. بیا به ورکړئ کامه. کامې نه وروسته چې دی فیلډ معاش اوس راخلو. بیا کامه ورکړئ. دې ځای نه چې دی د نوم او لاندې کومه خانه کې چې نوم لیکئ دا انټر یې کړئ. معاش یې 2000 دی. همدارنګه تاریخ چې راخلئ ایکول ډیګټ. دې ځای نه به ډیټابیس سلیکټ کړئ. سلیکشن نه وروسته چې دی کامه نه وروسته کم فیلډ راخلو؟ تاریخ. دا به سلیکټ کړو. کامه کریټیریا د نوم په اساس سرچ کوو، دا ورته انتخابو. نو اوس موږ سره د ډیګټ فنکشن په واسطه موږ دنده، معاش او تاریخ راواخیست. که دلته زه ورته نوم ولیکم مثال نور چې دی تاسې په جدول کې وګورئ نور ډاکټر دی، 6000 معاش دی، 28م تاریخ اخیست. همدارنګه فرضاً تاسې لیکئ جاوید یې هم پیدا کړ. راځو اوس ډیسم، ډیورج او ډیمکس او ډیمن ته. ډیسم په واسطه موږ کولی شو چې معاش راجمع کړو. فرض مثال ته غواړئ چې ډاکټران، انجینران د دندې په اساس باندې غواړئ چې معاشونه جمع کړي. مثال دلته لیکم چې دنده، دلته لیکم سیلري یا مجموعه پیسې. را به شو دلته د مجموعې په خانه کې به ولیکو ډیسم. ډیسم مې ولیکه. دې ځای نه راځو مکمل ډیټابیس ورته سلیکټ کوو. کامه فیلډ، کم فیلډ غواړئ؟ زه غواړم چې معاش راجمع کړم. کامه د څه په اساس؟ د دندې په اساس باندې. دلته به راشو دنده به ورته انتخاب کړو. دا به انټر کړو. ټوټل اوس موږ سره راغلل 28000. دغه کمې پیسې چې دي ټوټل موږ ته راوړلې. ولې که ټوټل زه دا سلیکټ کړم تاسې وګورئ دې ځای نه مجموعي سم چې دی 28000 دي. خو که چېرته ورته ولیکو چې د یوازې د ډاکټر پیسې راته وښیه چې څومره ډاکټران دي ټول مجموعي ډاکټر ګورئ 7000. ډاکټر یو دا دی 1000 او یو دا دی 6000 او 2000 شو. بل ډاکټر چې دی نشته. همدارنګه که چېرته ورته چې د انجینر پیسې راته شو کړه نو انجینر درته شو کړي 18000. اوس راځو د دې ایوریج ته، اوسط یې راخلو. اوسط ایوریج په واسطه اوسط راخلو او د ډیمکس په واسطه تر ټولو لویه سیلري
لوی معاش او د من په واسطه چې دی کوچنی معاش. اوس راځو یو کار به بل وکړو. زه دې مکمل ډیټابیس ته یو نوم ورکوم چې دا اسانه شي. دې ځای نه به راشو سلیکټ مو کړو، دلته نوم ورکوم. فار مثال زه ورته نوم ورکوم چې ډیټا 2. دا نوم یې واخیسته. راځو اوسط یې راباسو ډي ایوریج. ایوریج ډیټابیس موږ د ډیټا 2 په نوم باندې دی. کاما فیلډ معاش ورته انتخابوئ. کاما د څه په اساس یې راخلی؟ د دندې په اساس. دا به انتخاب کړئ، انټر یې کړئ. دا ایوریج شو زموږ. همدارنګه لوی معاش پکې ګورو ایکول ډي میکس. ډیټابیس موږ د ډیټا 2 په نوم دی او کاما فیلډ چې دی معاش راخلو. کاما کرایټیریا زموږ دنده ده، دا مو ورته انتخاب کړئ، انټر یې کړئ. ګورئ تر ټولو لوړ معاش چې دی د انجینر 8000 دی. همدارنګه کوچني معاش ته راځو. اوس ولیکئ ډي من یا مینیمم کوچنی. ډیټابیس موږ ډیټا 2 په نوم دی. کاما فیلډ چې دی معاش او کاما ورسره چې کوم دی کرایټیریا زموږ هغه دنده ده. دا به انتخاب کو، انټر به کړو. تر ټولو کوچنی معاش د انجینر چې دی 2000 دی. که چېرته ورته ولیکو چې ډاکټر موږ ته به پیدا کړي. ډاکټر چې دی د ډاکټر موږ ولیکو په انګلیسي، دا به وړو پښتو ته ځکه انګلیسي باندې موږ سره ډاکټر نشته. ډاکټر چې دی مجموع معاش 7000 دی، اوسط یې 3500 شو، لوی معاش 6000 او کوچنی 1000. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې د ډیټابیس فنکشنو په واسطه په ایکسل کې ډیټابیس کې سرچینګ وکړو. ویډیو مو خوښ شوي لایک یې کړئ، ملګرو سره شیر کړئ. مننه.